ورونو اوس به د عبرت دپاره د علقمه په نامه سره د یو صحابي قصه درته رانقل کړم. که څه هم د جرح او تعدیل علما دغه قصه ډیره ضعیفه بولي، خو د احادیثو په ځینو کتابو کې راغلي او نقل شوې ده. قصه داسې ده، وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې یو ځوان وو چې علقمه ورته ویل کېدل. دغه ځوان د الله جل جلاله په عبادت کې ډیر کوشش کاوه. لمنځونه، روژه او خیراتونه یې ډیر کول. دغه ځوان ډیر شدید مریض سو. د ښځې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله، زما میړه علقمه د زکندن په حالت کې دی، نو ما دا شو بلل چې تا د په حال خبر کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو نفر اصحاب کرام امر کړ چې ورسي او د شهادت کلمې ورتلقین کړي. اصحاب کرام ورغله او ویل ده چې علقمه د زکندن په حالت کې دی، نو یې د لا اله الا الله کلمه ورتلقینول، مگر د علقمه پر ژبه کلمه نه جاری کیږي او نه یې وایي. اصحاب کرامو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې د علقمه ژبه کلمه نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا د علقمه د مور او پلار څخه څوک ژوندي دي؟ یو چا وویل: یا رسول الله، د علقمه پلار وفات شوی دی، خو یو سپین سرې مور لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علقمه و مور ته نفر ولېږي چې ورته ووایي: کته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتلای سي ورسه، او کته نسیتلای نو تر هغه وخت د کور څخه موزه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته راځي. قاصد د علقمه و مور ته دغه خبر وروړي، خو ښځې وویل: زما ځان دی د تر ځان قربان وي، دا پر ما حق دی چې زه ورسم. ښځې خپل لکړه ورسره واخیستل، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. پس له سلام او جواب څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا ام علقمه، رښتیا راته ووایه، او که د خلاف وویل د الله جل جلاله د طرفه به وحی راسي. ستا د زوی علقمه حال څنګه وو؟ ښځې ویل: یا رسول الله، زما زوی ډیر منځونه کول، ډیر روژې نیولې، ډیر خیراتونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ستا او د څه حال وو؟ ستا سره گزاره څنګه وه؟ ښځې ویل: یا رسول الله، زه ځینې ناراضه وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ولې؟ ښځې ویل: یا رسول الله، علقمه خپل ښځه تر ما د مخه کول، د هغې اطاعت او زما نافرمانی کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د مور نه رضایت د علقمه ژبه د کلمې د ویلو څخه بنده کړې ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولاړ شه او ما ته ډیر لرګي راټول که چې علقمه په اور وسوځم. ښځې ویل: یا رسول الله، زما زوی، زما د زړه میوه، زما په حضور په اور سوځي. دا زما زړه نشي زغملای چې زما زوی د زما په مخ کې په اور سوځل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ام علقمه، د الله عذاب دغه د دنیا تر اور ډیر شدید او همیشه دی. نو کته په دې خوشاله کېږي چې الله جل جلاله بخښنه ورته وکړي او د هغه جل جلاله د اور څخه خلاصي، نو ځینې راضي سه. زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما د نفس اختیار د هغه په واک کې دی، تر څو چې ته د علقمه څخه ناراضه یې. علقمه نه د خپل المنځو څخه فائدہ اخیستلای سي، نه د خپل روزو او خیراتو څخه. د علقمه مور وویل: زه الله جل جلاله، ملائکه او هغه مسلمانان چې دلته حاضر دي شاهدوم چې زه زما د زوی علقمه څخه راضی یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولاړ شه وګوره چې علقمه د لا اله الا الله کلمه ویلای سي کیا. شاید علقمه مور زما څخه د حیا په سبب
هغه خبره کړې وي چې د دې په زړه کې نه وي. بلال رضی الله تعالی عنہ ولاړی، کوم وخت چې د کور دروازې ته ورسېدی وای اوریدل چې علقمه وای لا اله الا الله. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کور ته ور داخل سو ویل ای حاضرونو، د علقمه د مور نه رضایت، د علقمه جبه د لا اله الا الله د ویلو څخه منع کړي و، او د دې رضایت د جبه ور خلاصه او الکړه، او علقمه په دغه ورځ وفات شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هل تورغلی د علقمه په غسل او کفن سره امر وکړي او بیا د جنازې لمونځ پر ادا کړي. د شخولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبر پر څنډه ودرېدی او وی فرمایل یا معشر المهاجرین والانصار، هر هغه څوک چې خپل زوجه پر خپل مور د مخه کې پر هغه د الله جل جلاله لعنت، د ملائکو لعنت او د ټولو خلقو لعنت وي. د هغه چا څخه نه فرائض قبليږي نه نوافل، مگر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکړي او د مور سره احسان وکړي او د هغې رضا طلب کړي. د الله جل جلاله رضا د مور پر رضا کې ده او نه رضایت د مور په نه رضایت کې دی. کوم وخت چې دا در معلومه سو چې د ژیړي خرول د هغه ذکر سو دلایل په خاطر حرام او ناروا دي، نو د ژیړي پر خرولو هم مزدوري اخیستل حرام او ناروا دي. ځکه الله عزوجل چې یو شی یا یو کار حرام وګرځوي نو د هغه شی قیمت هم حرام دی. نو کوشش وکړه چې دغه ستا دکان د مسلمانانو د ژیرو د خرولو ځای و نه ګرځي او داسې ځای ځنې جوړ نسی چې په هغه کې دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه د یو سنت نیستوالی پکښ کیږي. ځکه دا داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کوونکی د خپل ډلې څخه نه بولی او د هغه څخه ځان بری او بیزاره بولی او فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني، یعنی که څوک زما د سنت او طریقې څخه مخ واړوي هغه زما څخه نه دی. او کوشش وکړه چې ستا دکان داسې ځای نسی چې په هغه کې د اسلام د اصولو څخه یو اصل نړول کیږي او یا د محمدي شریعت د واجباتو څخه یو واجب پکښ ځایلیږي. ځکه دغه کار پر ګناه او تجاوز کومک کول دي او الله عزوجل موږ دغه کار او کومک څخه منع کړیو. او د سوره المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یعنی تاسو په شکر او تقوا کې یو د بل سره کومک کوي خو پر ګناه ظلم او تجاوز یو د بل کومک مکوي. او بل دا چې د دغه لارې څخه د مال ګټل حرام او سحت بلل کیږي چې په دغه سمال کې هیڅ خیر او برکت نشته. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سمال خورونکي د اور لایق بولی او فرمای کل جسد نبت من السحت فالنار اولى به، یعنی هر هغه بدن چې په حرام مال سره وده وکي د هغه د پاره اور ډیر بهتر دی. نو ګران اورور ایمان دی قوی که پر الله عزوجل دی توکل قوی که په خپل دکان کې دی د ژیړي د خرولو اجازه مور کو او دا په یقین سره زړه ته واچو چې ستا ګټه د دغه ممانعت په خاطر ان شاء الله نه لږیږي. ځکه الله عزوجل د سوره الطلاق په 2 او 3 نمبر مبارک آیاتو کې فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، یعنی هر هغه څوک چې د الله عزوجل څخه بیریږي او ځان د ګناهو څخه ساتي الله عزوجل بدته د دنیوي او اخروی غمو څخه د وتلو او خلاصون لار ور پیدا کی او الله عزوجل بدته د هغه ځای څخه رزق او روزي ورکی چې دی خیال او ګمان نکوي. او هر هغه څوک چې پر الله عزوجل توکل وکي نو دغه الله دلره بس او کافی دی. چې د دې آیاتو مقصد داسو چې د الله جل جلاله څخه وبېریږي او په هر حال کې
د هغه عز وجل احکام عملی کړي، که څه هم د ډیرو مشکلاتو او سختیو سره مخامخ شي، ځکه چې الله سبحانه و تعالی د هغه ټولو مشکلاتو څخه د وتلو لار در خلاصوي او پیدا کوي، او په سختیو کې د معیشت او گزارې وسیلې هم در برابروي. د الله عز وجل څخه بیره د دواړو دارینو د خزانو کلی ده او د ټولو کامیابیو وسیله ده. د تقوا په واسطه ټول مشکلات آسانه کیږي. د داسې ځای څخه رزق او خواړه ورسیږي چې د ده په خیال او ګمان کې هم نه وي. ګناهونه ور بخښل کیږي، جنت ور حاصلیږي، ثوابونه یې زیاتیږي. یو عجبه د زړه سکون، اطمینان او خوشحالي ور پیښیږي چې د دغه اطمینان په خاطر هیڅ تکلیف نه ور معلومیږي. ټوله پریشانی او تکلیفونه یې په خپله ورکیږي. دا ټوله د تقوا او د الله عز وجل څخه د بیرې فواید وو. نو ای د دلاکۍ د دکان خاونده، د دغه آیاتو په مقتضا او غوښتنه په خپل دکان کې د ژیړې خرول منع که. او بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. یعنی که یو چا د الله عز وجل د پاره یو شی پریښاوه، د هغه د بیرې په خاطر یو ګټه یو منفعت پریښول، الله عز وجل به د هغه په عوض کې تر هغه ښه ورکړي. او په یقین سره دا ومنه چې دا ممکنه نه ده چې الله عز وجل دې هیڅکله د خپلې وعدې څخه مخالفت وکړي، خاصتا د هغه چا سره چې د الله عز وجل سره صادقه وي. مګر هو، انسان د صبر کولو څخه چاره نه لري. باید تلوار ځینې ونیسي چې سهار مې د الله عز وجل د بیرې یو حرام کار پریښاوه، ماښام مې باید کور ته نغدې پیسې راولویږي. او پوسه، حلال مال که څه هم لږ وي تر حرام مال که څه هم ډیر وي خیر او بهتر دی. د انسان د پاره په حلال مال کې که څه هم لږ وي فایده او برکت ډیر زیات وي. الله عز وجل د سورة المائده په 3 نمبر آیات کې فرمایي: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې خبیث، نافاکه او طیب، پاک نه سره برابریږي، که څه هم دغه خبیث د ډیروالي په خاطر ښه درته ښکاره سي. یعنی که څه هم خبیث مال ډیر وي، په ظاهره ښه او ډیر معلومیږي، خو د طیب سره نسي برابرېدلی. خبیث معنا حرام، طیب معنا حلال. لږ شی که طیب او حلال وي تر ډیرو خبیثو او حرامو شیانو ښه او بهتر دی. نو عاقل او هوښیار ته دا لازمه ده چې همیشه طیب او حلال شی خوښ کړي او د حرامو و طرف ته بالکل ونه ګوري، که څه هم ډیر زیات او ښه معلومیږي. حتی ته داسې فرض کړه چې ستا په دکان کې د ژیړې د نخرولو په خاطر ستا ګټه یو څه هم لږ سوه. دا د دې دلیل نسی کېدلی چې مسلمان دی د ډیرې ګټې په خاطر و حرام کار ته رجوع وکړي، بلکې پر ده دا لازمه ده چې پر دغه لږ ګټه صبر وکړي او د الله عز وجل په ورکړه او تقسیم سره راضي سي. شاید دغه د ګټې لږوالی د الله عز وجل د طرفه د ده دپاره یو ابتلا او امتحان وي چې د ده د ایمان او توکل قوت و خلقو ته ورښکاره سي. او بیا نو شاید الله عز وجل په دغه لږ ګټه کې برکت ور واچوي او یا د رزق داسې نورې دروازې پر اخلاص کې چې د ده په فکر او خیال کې هم نه وي، او په هغه سره دغه د توکل او قوي ایمان په خاطر چې حرام یې د الله عز وجل د پاره پرېښول غني کی. نو ګرانه وروره، ویښ او باخبره اوسه، کوشش کوه چې د هغو کسانو څخه سې چې صابره دي، په حلال مال که څه هم لږ وي قانع او راضي وي. پام کوه او پام چې د مال او پیسو حب دونه در باندې غالبه نسی چې ستا رب او ستا دین در څخه هیر کی. ستا د